وشوه زه چونکې سټیشن نه بهر وم خو څه راغلم د خپلو خوږو مشرانو مطلب دی چې دغه وکړه چې یاره داسې یو ظلم شوی دی یا واقعه شوي دی نو بیا هغه پورنه زه نه وم خبر چې دا څه کیسه وه وروسته چې کله انویسټیګیشن وشو نو ملګرو نه خبر شو چې دا دغه شی چا ورکیلو چې مطلب دی چې جیل نه وبستلی دی جعلي مقابله دی چا څه ویلو چا څه ویلو خو خیر زه خپل طرف نه نماینده د هنګو انشاءالله اندی جمعیت نه ګوره ما سټارټ خسته دی اندی مشرانو سرپرستی کې دا د اوس ناستې سپینګیري دي ټول تاسو ټول موجود و دي خبرې ګوایو ما الفاظ ما غلي چې کله ما وګټله زه داسې تراله ما ولو چې انشاءالله ته سني کوم د ما والا کوم د هنګو کوم چې څه مسله وي څه دغه وي زه به ورسره شانه بشانه قوم سره ولاړم دا یاد ساتم او ما دا ویلي چې مثال که د ما قوم په حق باندې وي هغه خو به هسې ورسره ولاړم که چیرې ما قوم کې لږ غوندې خدا نه خواسته اونچ نیچ وي بیا به زه مخالف فریق دپاره انشاءالله د خپل قوم دپاره یو ډال غوندې ولاړم او هغه ته به دا یم چې ولاړ خو دې سره یم خو خیر دی که څه غلطیانې انسان نه کېږي خو د خبره خیر طرف ته راځه څه بوزو نه کې دا څه بګړتې طرف ته نو ما به مطلب به تاسو پوه شوي چې ما څه مطلب دی مشران ناست دي مو بیا که زه هدې لحاظ سره مشر یم خو زه بیا کشر یم زه ډېرې خبرې نه کوم د ما مشران ټول دځې کې ناست دي امیر صاحب کرسي کې دی نور مشران لاندې ښایسته ښایسته ناست دي د ما دا امیر صاحبه ناست دی نو زه یم چې تاسو څه فیصله وي څنګه طریقه کوو ما طرف نه ورکې څه مدد وي د هنګو لیول باندې ډي پی او هنګو لیول باندې ډي سي کوهاټ لیول باندې کمشنر په مطلب دی چې صوبې لیول باندې وزیر اعلی بیا ورسره ډي آی جي آی جي پي زه سره تیار یم په شپې په ورځې په هر ټایم در سره تیار یم انشاءالله اور ورسره چې دو څنګه د مشران غواړي زری خبره دو ترسیدلی دي دو کور کې هر څه وي مړه شوی دغه شوی دی شهادت شوی دی مړه شوی دی څه دو څنګه خواخه وي زه مشرانو ته د سوال کوم چې د دو مشرانو په خواخې په مطابق ما هغه شی فیصله وشي وجه دا چې دا مارک صرف نه دی مړیږو خو به هسې مو ټول داسې وګوره شیخین رحمت الله علیه ټول ناست وو داسې کې تاسو مخکې وو نن نشته دی هلی قبرونه څه کومه دی هغه نور نه ډاکه نو دا مارک خو شته دا زه یو داسې وړکی وم نن دا زه ورکې ما ټوله ګیره سپینه شوه عمر تېرېږي شپېته کاله اویا کاله څومره زندګي وي خو زه دا یم چې انشاءالله د کتره مشران دي سره د ما مو حاجي صاحب سره به ودارو په دغه کې انکوایري به کوو ما تاسو ته بیا ویلو چې مخکې به څو چرګه چوچاک نه دی مړ چې یا چرګه یا چوچاک مړ دی خو انسان مړ دی شهید دی وفات دی د دې زړه تکیرې د چا ملګری و د چا یار دوست و د چا بچی و نو انشاءالله ما بیا یم اخري خبره کوم چې دې ته کمیټي د جوړه کړی شي اوس د سونی سپریم کونسل امن کمیټي او ورسره امیر صاحب کسان کویر کوي او زه به ورسره یم انشاءالله چې څومره پورې دا مزال کوي دغه پښتو د حکومتي مزال په خپل ځای ورسره چې کومه دی پښتو مزال کې انشاءالله پښتو چې کوم د مو هنګو جرګه روایت وي هغه په مطابق ورسره زه هر یو قسم ته کومک و دغه ته تکړه یم انشاءالله یو عرض کوم که چېرې اوس مو دې ته وویل تاسو انکوایري وکړو د یو اعلی سطح افسران ولګوي نو دوی خو دا مطلب دی ته قاتل په خپله یې ته منصف په خپله یې ته ګواه په خپله یې تا باندې ما اعتبار نشته های سطح باندې جوډیشلي انکوایري غواړو څنګه های کورټ طرف نه دوی ته پرېښودنه هغه چې ټولو مختلفو ضلعونو هغه کې کسان شامل وي چې د جوډیشلي انکوایري د وشي نو موږ فیصلې هلکې انشاءالله کېږي به انشاءالله